Thinking Fast and Slow چې کوم دی دا یو کتاب دی دا کې لیکلی دی ډینیل کهنمین نو Thinking Fast and Slow لکه د دې د نوم نه دا کلیر ده که نه چې یو خو د ډېرو ټولو لومړۍ خبره په دې کتاب کې چې ده کوم ذکر کړې ده نو دی وایي چې زمونږ د تhinking لکه زمونږ د سوچ کولو دوه اندازه دي لکه دوه نظام فکر دي نو هغه دوه نظام فکر یو دا دي چې یو مونږ thinking fast چې مونږ له تیز سوچ کوو او یو thinking slow چې مونږ له په مزه باندې سوچ کوو اوس چې دا کله مونږ thinking fast کوو نو دا thinking fast مثال دا دی که نه چې هغه د ساينس کتاب کې چې به تاسو ته وایي چې کله مونږ د په لاره روان یو مونږ له یو سپی مخې ته راشي نو چې سپی مخې ته راشي نو within a second چې کوم دی نو مونږ بیا ګټه راغستې او مونږ به هغه ویشتی نو دا مونږ ګټه چې راغستې دا خو پوره thought process پکې لکه استعمال شوی خو اتوماتیکي لکه بس سترګې وویني سپی او ډایرکټ چې کوم دی مازغو له پیغام ورکړي او مازغه چې کوم دی لاس ته وایي ګټه راوالی ورویلوي نو دا اوس چې کوم دی دا هغه thinking fast دی نو دې کې چې کوم دی دا اتوماتیکي یو په دې کې دا کاري چې دې کې لکه هغه زمونږ شعور چې کوم دی عقل چې کوم دی نه پکې نه استعمالیږي که نه لکه پوره هغه thought process پکې نه استعمالیږي دا thinking slow چې کوم دی نو دې کې پوره زمونږ د شعور او د عقل دا مونږ استعمالو لکه د دې مثال دا دی چې لکه مونږ ته اوس څوک د حساب کتاب یو سوال راکړي نو مونږ چې هغه حساب کتاب کوو نو هغې کې خو به پوره سوچ کوې که نه هغې ته به پوره سوچ نه کوې هغه اټومیټک نه کېږي نو دا thinking slow دی نو دې وایي دا زمونږ کهنمین وایي په دې کتاب کې وایي زمونږ دا د سوچ نه دواړه نظامونه چې دي نو مونږ اکثر وایي چې کوم دی thinking fast طرف ته ځو نو په هغه ځایونو کې هم چې کوم ځایونو کې لکه ښه په مزه باندې ښه سوچ کول پکار دي او بیا فیصله اخیستل پکار دي هلته کې وایي مونږ چې کوم دی نو تیز سوچ وکړو او زر فیصله واخلو چې زر فیصله واخلو په هغې باندې پوره thought process ونه چلو نو بس دا فیصله بیا غلطه وي دا فیصله چې غلطه وي نو په دې کې بیا دې نور چې ایکسپلینیشن کوي که نه نو دې پکې وایي دې ته ادراکي تعصبات وایي کګنیټیو بایسز چې لکه زمونږ خپل بایسز دي خپل تعصبات دي زمونږ مونږ د هغې ښکار شو نو غلطه فیصله واخلو څنګه نو هغې کې دې ډومبې چې کوم دی نو هغې ته کنفرمیشن بایس وایي دې وایي مونږ چې هغه معلومات وایي مونږ چې کوم دی نو خوښوو چې هغه زمونږ د مخکې نه په مایند کې فکس دي لکه مثال ګورئ اسانه خبره دا ده چې لکه یو استاد دی او هغه په کلاس کې لیکچر ورکوي دا چې کلاس کې لیکچر ورکوي د پاکستان پر پولیټیکل پارټو باندې چې پولیټیکل پارټو باندې ورکوي او هغه کله د لکه د JUI خبره راله د مولانا فضل الرحمن نه چې د مولانا فضل الرحمن کله وایي چې دا یې ښه کار کړی دی دا یې ښه کار کړی دی نو چې کلاس کې دننه کوم جمعیت والا هلک ناست دي که نه هغه باندې دا خبرې ډېرې ښې لګي او وایي ډایرکټ کنفرم کوي تر دې پورې که د استاد پکې اوس یو دوه خبرې دروغ ویلي چې لکه دا یې هم ډېر ښه کړي دي او هغه مولانا صاحب نی کړي نوم دې ډایرکټ وایي او که نه وګوره وایي دا یې هم کړي دي نو مونږ وایي چې کوم دی نو مونږ هغه معلومات کنفرم کوو چې کوم زمونږ عقیدو سره زمونږ لکه تھاټس او آیډیاز او نظریاتو سره لګي نو یو دا نو دا چې مونږ کله کنفرم کوو نو ما ونه وي وایم استاد چې کله دروغ هم ووایي نو دی هغه کنفرم کوي نو دې ځای کې بیا مونږ غلطې فیصلې واخلو دویم پکې دی وایي دې ته انکرینګ بایس وایي انکرینګ بایس کې دا هنسي نه دي انسي مونږ وایي د انسو کې چې کله فیصله اخلو نو مونږ دغه ځای کې غلطېږو څنګه ګورئ داسې چې لکه فار ایگزامپل زه نن روان یم بازار ته او هلته کې ځان له اخلمه بوټان نو چې زه بوټان کله اخلم زه چې د کور نه روانېږم نو زه په بټوه کې کوم دی یو نوټ راولګم چې په دې به اخلم لکه فار ایگزامپل زه وایم چې ما نه 5000 دا نوټ چې دی دا ما دې بوټانو له کېښودو اوس ما مایند کې 15000 روپۍ دې ځای کې چې کوم دی نه 5000 هغه انسه ورکړه چې 5000 انسه مې ورکړه زه هلته کې دوکان ته لاړم هغه ما بوټان راواخیستل هغې بوټانو کې کوم دی زما یو ډوډه خوښه شوه هغه ډوډه هغه ما له راکړه په 4500 چې 4500 باندې ما له راکړه زه چې کور ته را روان یم زه به لاره ښه خوشحاله یم ما ګوره ما خو وایي چې په 5000 به وشي پکې نه په 4.5 باندې وشو او ما چې دلته کې کوم انسه فکس کړی دی نه داسې ضروري خو نه ده که نه اوس څه چلو شي اوس دغه ځای کې دا چلو شي چې هغې دوکاندار چې ما له په 4500 کوم بوټان راکړي هغه په ایکچوال کې د 4000 د ما له ګران راکړي او زه بیا هم مطمئن یم نو چې زه اوس مطمئن یم د ولې چې ما دلته کې هغه انسه فټ کړې ده نو وایي داسې هم مونږ د غلطو فیصلو ښکار شو اوس برانډ چې کوم دي کمپنۍ نو هغه خو چې کوم دی هغې خو ډېر پوهې دي که نه او هغوی سره خو د دې ماهران دي نه هغوی که ستاسو خیال وي هغوی زمونږ د دې کمزورۍ نه خبر دي نو په دې وجه باندې هغوی څه چل کوي هغوی که ستاسو خیال وي نو هغوی مالونو ته مونږ لاړ شو نو یو څیز به ځونډي به هغې به یې لیکلي قیمت 2950 نو 2950 صرف په 50 روپۍ باندې د 3000 هغه انسه پکې نه راځي نو چې نه راځي نو مونږ 2950 باندې واخلو او مونږ خوشحاله یو مونږ ورځان دی اوس که دقه یو څیز د 2950 په ځای باندې مونږ په 3050 واخلو نو بیا مونږ ووایو ګرانې راله راکړو را مونږ د ګران ښکاري حالانکې فرق پکې صرف د 100 روپیو که نه هغوی داسې ریټونو 596 599 داسې ریټونه ورکوي که نه چې بله انسه پکې را نه شي نو دا هغه انکرین بایس دی دریم نمبر دی وایي مونږ دغه ځای کې غلط شو چې کله مونږ اوور کانفیډنټ شو نو مونږ وایي د خپل قابلیت مونږ ته لږ سیوا ښکاره شي او مونږ سره چې کوم نالج دی کوم علم دی نه دا چې مونږ وو چې دا مونږ سره لکه سیوا دی مطلب دا دی چې زه وایم چې زه لږ ډېر پوهېږم نو چې کله هم زه وایم چې زه ډېر پوهېږم نو چې زه بیا کومه فیصله اخلم که نه
نه هغې کې اکثر فیصله غلطه کېږي ځکه چې زه خو په اکچوال کې ډېر نه پوهېږم که نه بلکې سمه خبره خو دا ده چې زه خو هم هغه یو شاګرد مې دی نه هغه ته مې وویل دا ته چې مخکې په پی ټي آی کې وې اوس مولانا سره شوې نو دا ولې نو ما ته وایي سر هغه ټایم خو موږ نه پوهېږو که نه نو ما ورته وایم چې کله هم څوک دا خبره وکړي چې زه هغه ټایم نه پوهېدم د دې خبرې دا مطلب وي چې لکه اوس پوهېږي او چې کله یو کس دا ووایي چې زه پوهېږم نه پوهېږي نه پوهېږي چې مونږ کله وایو چې مونږ پوهېږو نو مونږ نه پوهېږو او بیا مونږ غلطې فیصلې اخلو دا چې کوم دي نو دا لکه هغه وایي درې داسې بایسز دي که نه چې د دې د وجې نه مونږ غلطې فیصلې اخلو په دې کتاب کې دا کهنمین چې کوم دی نه بله یو دا خبره کوي که نه دی وایي مونږ چې کله مونږ باندې چې څوم تېر شوي دي لکه نه چې څه مونږ باندې تېر شوي دي نه زمونږ میموري کې دې ځای کې څه وشي که نه چې میموري کې څه وي نه که ستا خیال وي لکه اوس مونږ لکه یو ځای کې اوس 2 کاله ما لکه یو کالج کې ټیچینګ وکړو اوس ما ته د هغې 2 کالو لمحه لمحه خو نه یاده ما ته خو صرف هغه غټې غټې خبرې چې داسې کمېږي چې نه بس ما ته یادېږي که نه د دې په دې کې دا وایي انسان په مازغو کې وایي داسې کار دی که نه چې دی لکه فار اګزامپل لاړ کومراټ ته سیل له چې دی کومراټ ته سیل له لاړ نو کومراټ ته خو سیدارې غاړې ځي که د دیر د غاړې ځي که د سوات ته غاړې ځي لاره خرابه ده چې لاره خرابه ده نو چې څوک هم کومراټ ته تللی دی یا په هغې لاره تللی دی ډېر زیات بور شي څنګه چې داسې دي مړه خو چې کله دی هلته کې کومراټ ته لاړ شي که نه او ښایسته ځایونه وویني نو د ده نه د لارې تکلیف هېر شي نو یو دا دویم چې بیا کله راځي نو بیا په لاره باندې تکلیف وي خو چې کله دی بیا کله راځي او په لاره کې دی چې کوم دی نو یو ځای کې لکه سټې وکړي او هغه ځای کې چې دی کله سټې وکړي او هغه ځای کې لکه د دوی ډېر سور ولګي نو چې دوی ډېر سور ولګي او د دوی د سفر د اختتام په سور باندې وشي نو د ده نه هغه ټول تکلیف هېر شي نو دې کې اوس ګورئ 2 خبرې دي یو د ده نه هغه ټول تکلیف د لارې د دې غاړې هغه تکلیف هلته کې کومراټ هېر کړو دویم چې کوم دی نو واپسای کې د ده نه چې اخري اینډ کې چې کوم دی چې د ده کوم سور ولګي د هغې ته هېر کړو د دې وایي مونږ چې سوچ کوو نو مونږ د هر څه نه یادو مونږ ته یو هغه پیک یادي لکه چې کوم کومراټ کې مزه وه مونږ ته بل اینډ یاد وي نو چې اینډ کله وایي سور کي نو بدن هغه هر څه چې کوم دی لکه هېر شي نو وایي دا دواړه چې کوم دي د دې کې اوس یو خبره دا ده دی وایي دا په اصل کې داسې کار ده چې دا زمونږ 2 سیلف دي لکه زه چې یم نه زما 2 زه دي نه 2 زه چې کوم دي نه هغې کې یو وایي ایکسپیرینسنګ سیلف دی او یو ریممبرنګ سیلف دی ایکسپیرینسنګ هغه لمحه په لمحه چې په مونږ باندې څه تېرېږي او ریممبرنګ سیلف چې ما ته کوم یاد پاتې شي اوس وایي چې کله مونږ فیصله اخلو نو مونږ ته هغه لمحه په لمحه چې تېر شوي هغه یاد نه لہذا مونږ خو فیصله په هغې رڼا کې اخلو چې مونږ ته کوم یادېږي که نه نو هغه ریممبرنګ سیلف دی نو وایي چې مونږ کله هم فیصله اخلو نو زمونږ دا ریممبرنګ سیلف چې دی په ایکسپیرینسنګ سیلف باندې غالب راشي نو مونږ داسې فیصله واخلو نو مونږ ته چې داسې فیصله واخلو او کله خلک وایي چې راځي بیا ځو کومراټ ته نو مونږ ته خو هغه یو څو مزې یادي مونږ وځو چې بیا ځو چې بیا هلته کې لاړ شو بیا تنګ یو نو دا مونږ اکثر فیصلې په دې وجه هم زموږ غلطېږي دا چې کوم دی ایکسپیرینسنګ سیلف او ریممبرنګ سیلف دا خبره کوي دي د نوم ورکړی دی هیډونیک سایکالوجي بل چې کوم دی د پراسپیکټ تیوري چې کوم دی د یو خبره کړې ده دی وایي چې د انسان مازغو کې یو دا یو کار دی چې دی چې فایده څنګه محسوسوي که نه نو دې تکلیف د هغې نه ډېر زیات محسوسوي لکه نقصان لکه مطلب دا دی یو سړی دی بزنسمین دی کاروباري دی ده ته به دې بزنس کې چې کوم دی نه بل لکه بزنس د تېر کال نه 2 کالو نه دی بزنس کوي هغې بزنس کې ته دا وخت په وخت باندې بله فایدې وشوې خو ده ته پکې یو وخت لکه چې کوم دی نه یو تاوان وشو اوس وایي دی چې کله ته کیني او د ملګرو سره هم خبره کوي دی به د هغې تاوان ذکر کوي نو وایي د انسان داسې مازغه دي چې دې تاوان چې کوم دی نو شدت سره محسوسوي او هغه ده ته ډېر یادي او فایدې چې کومې نه ورته ډېرې نه یادي دی وایي ځکه خو وایي د حکومت چې کوم دی په سړکونو باندې یا کوم ځای کې چې خطرې هلته یو بورډ لګولی خطره نو انسان د مایند وایي داسې جوړ شوی دی که نه چې دی چې کوم ځای کې ده ته خطرې بورډ دی بیا هغه ځای نه لکه ځان ساتي نو یو خو حاکمه کلیه چې نه ډر ورته وایي چې لکه بالکل نه یېرېږي نو زه خو دوی ته وایم لکه فیر خو خلک وایي چې بد شی دی خو فیر خو بد شی نه دی چې اوس تا ته چا ووایي چې دې ځای کې چې کوم دی په دې لاره باندې خطره ده او تا د ځانه بادر جوړ کړو په هغه لاره لړې نو څه چل به کېږي نو په اکچوال کې خو چې کوم دی دا لږه ډېره یاره چې کوم دی دا په کار ده که نه دا بالکل نه ډر چې کوم دی نه او بیا خطرو له ځي خو کله ناکله دا چې کله داسې شي چې لکه تا ته بل لا فایدې شوي دي او تا ته صرف هغه یو تاوان دی د غوږ نه نیولی دی نو بیا لکه دا تا ته چې کوم دی نو سایکالوجیکل هم تا له سټرس درکوي او بل ته د سکسس په لاره بیا نشي تللی که نه د دې خو داسې مثال دی چې الله پاک په تا باندې څومره زیات نعمتونه کړي دي او تا هغه ټول نعمتونه هېر کړي دي چېرته یو پیرې ته چې کوم دی الله پاک په دغه کې راغلی امتحان کې راغلی او هغه یو دی رانیولی دی لکه ګورې چې مونږ باندې کله ته به راشي نو چې 2-3 ورځې ته به په مونږ باندې راشي نو 2-3 ورځې پس چې زمونږ نه څوک تپوس وکړي نو مونږ چېرته خرڅ ودرېدلی ده مونږ چېرته ښه نه شو نو دا اوس وګورئ هغه یو وړوکی تکلیف د یوه تبه چې کوم دی نه زمونږ نه ټول ژوند دغه هر څه هېر کړي که نه د دې وایي چې داسې هم زمونږ مایند دی نو دکه هر کهنمین دکه یو دا کتاب چې کوم دی تھنکینګ فاسټ اینډ سلو دا لکه د سایکالوجي په دنیا کې یو لکه موټیویشنل بکس کې هم یو ډېر ښکلی بک دی چې لکه دا هغه لنډه خلاصه یې مونږ په دې کې ووایو